د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست تازه څرګندونې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دوام ته اندېښمن یم. په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ به. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې د طالبانو له لوري د افغان جنو پر زده کړو د بندیزونو دوام ته سخت اندېښمن دی. ښاغلی ویست تېره شپه په ټویټر پیغام لیکلی دی چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي سره غږېدلی او د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو په تړاو د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ د ښوونځي پر زده کوونکو د وړمې ورځې وحشیانه برید په تړاو خواخوږي ورسره شریکه کړې ده. ښاغلي ویست په وینا دا بندیزونه د طالبانو له بیا به ژمنو سره په ټکر کې دي. د نجونو ښځو له حقونو سرغړونه ده. د هېواد راتلونکي له خطر سره مخامخ کولی شي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د دې بندیز لرې کولو په لړ کې د افغان روحانیونو او مخورو غوښتنو ته پام وکړي.